یوصیکم اللہ حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په حق د بچو تاسو کې په حق د اولادونو تاسو کې وصیت کوي تاسو ته الله تعالی او حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په بار د میراث د اولاد تاسو کې په حق د اولاد تاسو کې په میراث د اولاد تاسو کې للذکر نارینه لا للذکر نارینه لا برخه ده مثل پشان حظ الانثیین دیسه د دو خزو پشان دیسه د دو خزو للذکر د پاره د سړی مثل حظ الانثیین په اندازه د برخه د دو جنکو دا په اندازه د للذکر د نارینه د پاره عیسی دا مثل حظ الانثیین پشان د برخه د دو خزو فین کون نسان فسک چریوی خزی فوق سنتین زیات د دونا برد دونا فوق سنتین زیات د دونا فلهن نو د دوی د پاره برخه دا سلوسا ما ترک دو درې می سلوسا دو درې می په دریو کې دوا ما د هغه مال نه ترک چې پریخي وي دی مړی وین کانت کچریوی دا زنانا واحدتن یوا فلها النصف دیر پار نیمه دا ولی بوی او مرپلار دا ولی ابویه او د مړی د مرپلار دا پارا لکل واحدن د هر یو د دواړو نه السدس لکل واحد منهما د هر یو د دې دواړو السدس پغم برخه دا مما دا غمال نه ترک جپری هیوی دی مړی ان کان له ولدن کچری وی د در پر اولاد فإن لم يكن له کچری نوی د دې مړی د پارا ولدن اولاد بچی وورثه ابواه او میراث وړو ابواه مور او پلار د فلی امه نو د مور د پاره الثلث درې میسدا فإن لم يكن له ولد نو کنوی د در پر اولاد د دې مړی وورثه او میراث وړي د اغنا او ابواه مور او پلار داغه فلی امه نو پس د مور د پر الثلث درې میسدا فإن كان له اخوة پس کوي د در پر اخوة ورونه د مور د طرفنا مور شریک رونا فلی امه نو د مور د پارا سدش پغم برخه دا من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوسی چې وصیت کولې شي بها پاغه سر او دین پس د ادا کولو د قرضنا یوسی چې وصیت کړی وي بها پاغه سر او دین یا پس د ادا کولو د قرضنا آباکم پلاران ستاسو و ابناکم زامن ستاسو لا تدرونا نپوئی گئے تاسو ایہم چکم یو ددوینا اقرب لکم دیر زیاد نزدیر تاسو تنفن پا فائدہ کی فریضتا من اللہ مقرر صدد اللہ طرفنا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چرے کانا علیمن حکیما علم والے و حکمت والے ولکم ستاسر پر اے خاوندانو نصف نیمی صدا ما دا غمال لا ترک ازواجکم چی پریخی وی خودستاسو علم یکل لہن کچری نوی ستاسو علم یکل لہن کچری نوی دے خودو ولدن بچی اولاد فین کان لہن کچری وی دے خودو پارا ولدن بچی اولاد فلکم نستاسو پر ای خواندانو الربو سلورم برحدا مما دا غمال لا ترکنا چی پریخی وی دے خودو من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوسینا چې وصیت کوي بها پاغه سرا او دین او پس دا کولو د قرضنا یوسینا من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوسینا بها چې وصیت کړی وي بها دوی پاغه سرا
او دینیا پس د دا کول قرضنا ولهن الربع او د دې خذو د پاره الربع سلورم برخه ده مما دا غمان لا ترکتم چې تاسو پرې د خاوندانو لم یکن لکم کچری نوی تاسو لپاره ولدن اولاد فان کان لکم کچری تاسو پرې خاوندانو ولدن اولاد فلهن د خذو د پاره الثمن اتم برخه ده مما دا غمان لا ترکتم چې تاسو پرې هیوی من بعد وصیت پس د وصیت نا تو سونه چې وصیت کوي تاسو بها پاغه سرا او دینو پس د دا کولو د قرض نا وین کان رجل کچریوی او سړی یورسو چې میراث ته وړي شي یورسو چې میراث ته نه وړي شي کلالتن کلالای میراثی کلالا میراث یورسو چې میراث ته وړي شي کلالتن اغه میراثوی او امرتن یا خذ میراثوی ولهو او در پارا اخون یوروروی او اختن یا خوروی فلکل واحد نو د هر یو د پارا منهما د دې دواړو نه سدس شپږمې صدا شپږم برخه ده دوی لپاره د هر یو د نو هر یو له دې دواړو نه سدس شپږم برخه فین کانو کچریو دوی اکثر من ذالک د دینه زیات فهم نو دوی شرکاون دوی شریک تی بیا دوی به شریکی فی ثلث په درېمه برخه کې من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوصابها او دین چې وصیت کولې شي بها پاغه سره او دین یو پس د دا کول قرضنا غیر مضار نقصان بنرسوي غیر مضار شی تاسو ضرر نور کون کی وصیت سره اچاتا غیر مضار شی تاسو نقصان نرسون کی وصیت من اللہ وصیت اللہ دا طرف نہ دے غیر مضار شی تاسو ضرر نور کون کی پو وصیت سرا اچاتا وصیت من اللہ دا مضبوط حکم دے دا اللہ طرف نہ واللہ علیم حلیم اللہ تعالی پو دیو صبرناک ذات تے تلک حدود اللہ دا بریدنا دا پولی دا حدنا دا اللہ تعالی دی ومن یطع اللہ چاچے تابعداری وکړه د الله تعالی چاچے حکم امانه د الله تعالی او رسول د رسول یدخلهن داخل بکی جناتن باغون ته تجری چی بیگی با من تحت الانهار د غید لاندې ولی نهرنا خالدین فی همیشه پدې کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی د ډیر لویا ومن یعص الله چاچے خبر او نه منل د الله تعالی او رسول د پیغمبر ويتعد حدوده او واوړې د هغه د پلونا د بریدونو نه و تعدد زیاته یو کو حدود او دغه د پلونا دغه د بریدونو نه یدخله الله به داخل کی نارن ورتا خالدن فی همیشه پدې کې ولهو در پر عذاب مهین عذاب دے مهین د سپکوالی ذریعہ کون کې